سلامونه او احترامات. خوږو ملګرو، زه وحید علي ستاسو په خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې تاسو به روغ او جوړ یئ. نن موږ په چکر د میادم طرف ته روان یو او تاسو اینئ چې په میادم کې نری نری واورې وریږي او موږ ترې مزه اخلو. زما سره افغان افغان صاحب او روحید علي صاحب هم موجود دي. په دې یخو واورو کې به یو څو تودې ټپې وایو. زما په خپله زړه خفه دی، ماته په لویه لار کې مه ژاړه میانه. باران د ځمکې ابادي ده، شیرینه یاره زه په تا اباده یمه. په اشارو باندې مې پوه کا، باران وریږي غږ دې نه راځي مینا. ګلان چې مړاوي شي ریږېږي، سترګې چې مړاوي شي نو کلي ورانوینه. کوټه مې توره په لوګي ده، ماته تکیه شه دیوال ډډه توروینه. باران لس ورځې ورېږه، نوي غنم شته نه د یار دیدن لزمه. یارې خو تا کړه ما خو نه کړه، اوس چې لنډه پرېږدوې ژړا راځي نه. تور ماسخوتن دې ته رایاد شوې، یوه سلګۍ بلې له وار نه ورکوینه. یار مې د جګو غرو شپونکی دی، ماته به راوړي د وطن غرو ګلونه. خدای دې په واورو کې حصار کړه، چې د تودې غږې مې درشي ارمانونه.